کله چې د امام ابو حنیفه شاګرد نه احتکار وشو نو امام ابو حنیفه څه وکړل. ډېره جالبه واقعه مو درته راوړې د احتکار په هکله باندې. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ او که زموږ چینل ته نوي راغلي یاست او دغسې جالبه موضوعګانې غواړئ چې وګورئ نو زموږ چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. امام ابو حنیفه چې موږ او تاسو ورته امام صاحب هم وایو، هغه د رختونو کاروبار کوو، د رختونو تجار و. یو ورځ هغې خپل مزدور یا شاګرد ته رخت ورکړه چې دا شام ته یوسي او هلته یې خرڅ کړي. نو رختونه یې شاګرد یا مزدور ته ورکړه او شاګرد یې لاړه شام ته. شام کې چې کله د ده دا مزدور ولیدل چې رختونه ګرانېدو په حال کې دي او رختونه ډېر ګران او نور هم ګرانېږي، نو ده احتکار وکړه دلته. دا رختونه یې ځان سره وساتل تر څو دا رختونه بیه نور هم جګه کړي او بیا به دغه رختونه دا خرڅ کړي په لوړه بیه باندې. خو څو ورځې وروسته د رختونو بیه نوره هم لوړه شوه او ده خپل رختونه راویستل او ښه په لوړه بیه باندې په شام کې په تجارانو او په خلکو باندې خرڅ کړل. نو دا مزدوري ډېر زیات خوشحاله شو او پیسې راواغستې، بیرته راغی امام صاحب ته. امام صاحب ته وویل چې دا پیره مې درته څو چنده ګټه کړې ده. امام صاحب ورنه پوښتنه وکړه چې دا دومره ګټه دې څنګه وکړه؟ دې خپل مزدور ورته د خپل احتکار قصه وکړله. په دې ځای کې امام صاحب ډېر زیات خفه شو او خپل دې مزدور ته یې لارښوونه وکړه چې دغه ګټل شوي پیسې ټولې په غریبانو باندې وویشي، ځکه چې دا پیسې حرامې دي او دا پیسې زه نه غواړم چې ما ته یې راکړي. او دا هم ورته وویل چې دا د رخت کوم سرخرید چې و چې هغه امام ابو حنیفه کوم سرمایه ګزاري پې کړې وه، هغه پیسې هم وی غریبانو باندې وویشه، ځکه چې دغه پیسې هم پلیتې شوې دغه نورو ناولو پیسو سره. نو امام ابو حنیفه 1 روپۍ هم وانغسته، نه ګټه واغسته نه خپلې پیسې واغستې او خپل مزدور ته دا پیسې ورکړې چې دا په غریبانو باندې وویشي. ګرانو دوستانو، احتکار مه کوئ تر څو د الله جل جلاله د عذاب نه په امان کې پاتې شئ. نور هم په خدای سپارم، په مخه ښه وخت ولرئ، ښه چارې.